الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. قدرمندو محترم ورونو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې په ایران کې وسیږم او د ایران خلک هغه موقته نکاح کوي. آیا په شریعت کې دغه موقته نکاح جایز ده او کنه؟ محترمه، ستاسو په جواب کې به ووایم چې موقته نکاح چې په عربي کې ورته متعه ویل کیږي، دا داسې نکاح ده چې یو څوک د یو ښځې سره د موقت وخت لپاره یا یوه میاشت یا دوې میاشتې یا یو کال یا دوه کاله د دې په منځ کې دا نکاح دوی سره وتړي. دې ته موقته نکاح ویل کیږي چې په اسلامي شریعت کې په اتفاق د څلورو مذاهبو دا حرامه ده، بغیر د دغه ګمراه او باطلو ډلو چې هغه یې کوي او په دغه نکاح کې د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم مخالفت کړی دی. په دغه اړه باندې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په بار باندې د دغه نکاح د حرمت اعلان کړی دی او د دې نکاح په اړه ډیر ارشادات فرمایلي دي او دغه موقته نکاح د قیامت تر ورځې حرامه ګرځولې ده. موږ به د صحیح احادیثو په دلیل باندې او د صحیحو کتابونو په حواله دا ثابته کو چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا نکاح د خپل حیات څخه تر ورځې قیامت حرامه ګرځولې ده. په صحیح مسلم شریف کې حدیث راځي په جلد 2 صفحه 1029 کې حضرت ربیع ابن صبره رضی الله تعالی عنه د خپل پلار څخه روایت کوي. هغه وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: الا انها حرام من یومکم هذا الى یوم القیامه. تاسې خبردار اوسئ او تاسې آگاه اوسئ چې دغه متعه نکاح موقته نکاح دا حرامه ده. د دغه ورځ څخه چې کوم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده او تر قیامته پورې. او صحیح ابن حبان جلد 9 صفحه 450 کې هم دغه راخي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن المتعه وقال انها حرام. دا موقته نکاح حرام ده او دا غي څخه نهي وفرمایل. معجم الاوسط جلد 2 صفحه 83 کې دا راخي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دې څخه منع فرمایلی ده او دې نکاح ته حرام ویل دي. معجم الکبیر د علامه طبرانی رحمت الله علیه په جلد 1 صفحه 111 کې هغه کې هم دا روایت راخي. المسند المستخرج په 3 جلد صفحه 1 کې دا راخي. سنن کبرا د علامه بهقی رحمت الله علیه په 1 جلد صفحه 310 کې دا راخي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: انها حرام من یومکم هذا الى یوم القیامه. او د څلورو مذاهب فقها او امامان په دې باندې متفق دي چې دا حرامه نکاح ده. د حنفي مذهب د فقها او کتابونه ټول دا راخي. بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع په جلد 2 صفحه 202 کې لیکي: وانه باطل عند عامه العلماء. دا نکاح باطل ده په نزد د ټولو علماو. المبسوط لسرخسی رحمت الله علیه جلد 5 صفحه 153 هغه لیکي: وليس بنکاح عندنا. دا بخیز مل په نسبت باندې نکاح نه ده. تبین الحقائق شرح کنز الدقائق هغه په جلد 2 صفحه 115 کې لیکي: وبطل نکاح المتعه. دې په تشریح کې دا فرمایلی دي چې دا نکاح باطل ده. الجوهر النيره على مختصر القدوري جلد 2 صفحه 38 کې لیکي: والنکاح المؤقت باطل. نکاح موقته دا بالکل باطل ده. درر الحکام شرح د غرر الاحکام په جلد 1 صفحه 333 کې لیکي: لا نکاح المتعه. فتاوی هندیه په جلد 1 صفحه 202 کې لیکي:
نکاح المتعه باطل شرح مختصر التحاوی په جلد 4 صفحه 318 کې لیکي چې د امام ابو جعفر رحمت الله علیه قول راخي چې هغه فرمایي و نکاح المتعه غیر جایز. دا متعه نکاح موقته نکاح دا بالکل جایز نه ده، دا په شریعت کې روا نه ده. محترمو، کچیرته یو سړی او ښځه هغه د دې متعې نکاح سره د نږدېوالي په حالت کې ونیول سي، نو کچیرې اسلامي حکومت وي نو هغې ته دا لازمه ده چې دا دواړه به نیسي او پر هغې به د زنا حد جاري کوي. د هغې نکاح په منځ کې نسته، هغه چې کم څه کوي لکه ټول چې زنا کوي. او دغه نکاح د ښځې په حقوقو باندې ستر تیری دی. د هغې حقوق تر پښو لاندې کېږي، د هغې ټول ژوند خرابېږي، د هغې نفقه خرابه سوله، د هغې نسل او د هغې ټوله روزنه د پښو لاندې سوله، خرابه سوله، د هغې باقي ژوند هغه تر پښو لاندې سو. د هغې سره په دې کې ستر ظلم دی. خو د اسلام مقدس دین هغه هیڅکله هم داسې ناوړه اعمال، داسې د شریعت خلاف اعمال نه خوښوي. د ظلم نه ډکه لاره اسلام نسی قبلولی. نو موقته نکاح چې په هغې کې د ښځې د حقوقو تلفي راځي، نو شریعت هیڅکله و هغې ته جواز نه ورکوي. مسلمانان باید د هغې څخه ځان وساتي، او شیعګان او دا باطل خلک، ګمراه خلک، هغوی ته وایو چې الله تعالی د هدایت درته وکړي. که به د هدایت ور نه وي، رب تعالی دې دغه دنیا څخه ټول کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 0029 314 78 434. والسلام.